مونځ داسې عبادت دی چې په دې کې موږ خپل رب سره خبرې کوو، خپل رب سره مناجات کوو. حتی د اصول فقه علما لیکي که یو څوک قسم وکړي چې زه خپل رب سره خبرې کوم، هغه ولاړ شي اودس وکړي، 2 رکعته لمونځ وکړي، په خپل قسم کې نه حانسیږي، ځکه په لمانځه کې خپل رب سره خبرې کول دي. لکن د دې تر څنګ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ډیری لمونځګزار داسې دي چې کله هغوی لمونځ وکړي نو د هغوی لمونځ په یو پلیته ټوټه کې رانغښتل کیږي، د دوی په مخ باندې ویشتل کیږي، ځکه د هغوی رکوع نه ده. په رکوع کې به یو وارې سبحان ربی العظیم ویلی نه وي، سر به یې پورته کړی وي. قومه خو بلکل نشته چې د رکوع نه اوچت ودرېږي ووایي ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیه، بس سر اوچت کړي او ډایرکټ سجدې ته لاړ شي. او کله چې سجدې ته ولاړ شي هلته به 1 وار او 2 وارې سبحان ربی الاعلی نه وي ویلي، سر به یې وخته د سجدې نه پورته کړی وي. جلسه خو نشته چې د لومړۍ سجدې نه راپورته شي، کینی په اطمینان سره 3 وارې رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی ووایي او 2مې سجدې ته لاړ شي. نو که زموږ رکوګانې داسې وي